د بارانه کږه شیبه و ما ته اوس هم یاد شي د بارانه کږه شیبه و ما ته اوس هم یاد شي او زمونږ کچه غوندې کوټه وه ما ته اوس هم یاد شي د پیوندونو په کشمار نه و یقین دې کېږي د پیوندونو په کشمار نه و یقین دې کېږي د مور په سر مې لوپټه وه ما ته اوس هم یاد شي او د وړې خور مې د دارو د لاسه سا ختله د وړې خور مې د دارو د لاسه سا ختله عجزه غیږ کې مې اوده وه ما ته اوس هم یاد شي. السلام علیکم ملګرو، خپرونه د غزلزار او زه یم ستاسو خپل ملګری غازی نادان. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې دغه غزلزار خپرونې مرام او مقصد دغه دی چې دغه ورکو ملګرو پسې چې د پښتو ادب دپاره کار کوي لګیا دي، څوک یې نه پیژني، زمونږ کوشش وي چې هغې سره کینو، د هغې ژوند پښتو تاسو سره معرفي کړو. په دغه سلسله کې نن موږ سره د شب قدر د کتوزو د سیمې ښاغلی زیت الرحمن نجس صاحب ناستې کوي. نن به د دې سره خبرې کوو د دې ژوند په پښتو، ورسره به شعرونه هم اورو. زیت الرحمن نجس صاحب، تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. ډېره مننه شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي مهربانه دی. غازی نادانه، ستاسو د ټیم یو جهان مننه چې په دومره سخت وخت کې راغلی او موږ له هم وخت راکړ. ډېره زیاته مننه. عجز صاحب، ژوند څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله، بس وخت یې تېرېږي، ستاسو دعاګانې دي. صحیح. دا راته ووایه عجز صاحب چې د شاعرۍ آغاز ادب ته راتلل او دغه شعر لیکل کومه وختو چې تاسو رالی؟ بس ما ته خو یاد نشي، په ډېر کم عمری کې ما دا لیکل شروع کړي. ما ته په هغه وخت کې دا پته هم نه وه چې نظم څه ته وایي او غزل څه ته وایي یا چاربیته څه ته وایي. بس یا دوه شعره درې شعره به مې لیکل، بیا د هغې نه بعد ملګرو سره کېناستو پاڅېدو، په شعر په غزل او په نظم باندې پوه کړو. خو وخت ډېر کېږي د لیکلو. صحیح. څومره کار دې کړی دی؟ څه دې لیکلي دي؟ او کتاب دې شته که نشته؟ کتاب خو چې نشته دی او لیکل مې ډېر کړي، په هر یو سند مې کړي دي او په ذاتي توګه مې غزل ډېر زیات لیکلی دی. صحیح. کتاب ولې نشته؟ څه وجه ده؟ وخت کې را روان وخت کې مو ورته څه خیال شته که نه؟ او انشاءالله بس اوسه پورې خو د غټه وجه بېوسي وه، اوس د خپل معیار نه انشاءالله چې کله مطمئن شوم نو کوشش به کومه چې کتاب چاپ کړم. صحیح. زید الرحمن نجس صاحب داسې یو شخصیت چې هغې ستاسو اصلاح کړي او تاسو یې منئ چې یاره دا زما استاز دی؟ او شته دی چې بلکل سحر کتوزی صاحب دی، هغوی زما اصلاح کړې ده. د غزل په سکته یا په وزن یا په بحر په دې څیزونو باندې چې چا پوهه کړې مو نو هغه شخصیت سحر کتوزی صاحب دی. صحیح. کوم ادبي ټولنې دي چې هغې سره ستاسو ناستي کېږي، تاسو ولځئ؟ نو په کتوزو کې هوا سحر پښتو ادبي ټولنه، پای کې مونږ پروګرامونه کول. اوس هغه ټولنه شب قدر ته راغلی سحر صاحب دی. زموږ یو زړه ټولنه وه دعاوه پښتو ادبي ټولنه، هغه ملګرو ختمه کړې وه. اوس سحر صاحب دی، افتخار فخر شو، راهي صاحب شو، محبت ګل محبت صاحب شو، دوی را مخکې شو، مصطفی کمال دی، دوی هغه ټولنه واپس جمع کړه. نو اوس په دعاوه پښتو ادبي ټولنه کې زه کار کوم. صحیح. ډېره زیاته ښه ده، ډېر ښه معلومات تاسو راکړه او ستاسو ډېره زیاته مننه کوو. زمونږ مینوال د شعر او ادب سره ډېره زیاته مینه ساتي، نو غزلې به اورو او ښه ډېرې به اورو. مننه به یو که نظم پکې نظم به هم اورو. ولې نه، انشاءالله چې هر څه به وي. د غزل څو شعرونه چې یا زورور قاتل دې وپېژانده، زورور قاتل دې وپېژانده، د خپل رهي صادر قاتل دې وپېژانده، د مات منګي او د ګودر قاتل دې وپېژانده، د خپل چنار او د نختر قاتل دې وپېژانده. هغه په هر څه برابر، هغه د کلي مشر، هغه په لاسو کې تسبیح، هغه د کلي مشر، هغه په هر څه برابر قاتل دې وپېژانده. مننه. هغه په لاسو کې تسبیح، هغه د کلي مشر، هغه په هر څه برابر قاتل دې وپېژانده. اسکره تو ووایه ته خو دلته وې که نه؟ اسکره تو ووایه ته خو دلته وې که نه؟ زما د خوږ پېښور قاتل دې وپېژانده. نه په لاسو وینې شته نه په لمن عجزه،
نه یې په لاس وینو شته نه په لمن عاجزه هغه هوښیار او جادوګر قاتل دې وپېژانده. ډېر ښه عاجز صاحب نور به څه وو؟ مننه. د بل غزل څو شعرونه سپرلی دی بیا به ورپسې نظم شي. او جي تحفه راله جانانه د سپرلي ځان سره راوړه. تحفه راله جانانه د سپرلي ځان سره راوړه، زما د سپینو لیچو له بنګړي ځان سره راوړه. ډېر ښه یار. مننه. او زما باڼه د وخت لوګو وخلي دي روغ نه دي. زما باڼه د وخت لوګو وخلي دي روغ نه دي، چې دا ځلې راځې نو سپېلني ځان سره راوړه. ډېر ښه. د تورو تمبو شاته شپو بلها رنګونه راوړل. د تورو تمبو شاته شپو بلها رنګونه راوړل، د ډېرو زنځیرونو ازادي ځان سره راوړه. ډېر ښه. مننه. چې څوک مو په رڼا پسې لیږلې و یارانو، چې څوک مو په رڼا پسې لیږلې و یارانو، دې ښار ته خو تیاره هغه سړي ځان سره راوړه. ډېر ښه. او د خلکو هسې ایښي ولاسونه په غوږونو، د خلکو هسې ایښي ولاسونه په غوږونو، زما د چغو څومره خاموشي ځان سره راوړه. ډېر ښه. مننه. او د ښار اوبه پیکه دي چې راځې نو خپل عجز له، د ښار اوبه پیکه دي، د ښار اوبه پیکه دي چې راځې نو خپل عجز له، اوبه د خپل کچه کور د منګي ځان سره راوړه. ډېره ښه سادګي. مننه. او نظم دی، د نظم عنوان دی اولاد. یو ورځ د ښکلې پېښور په ښار کې لکه ماشوم او تر ګرځېدم، هر یو انسان و په څه کار کې مشغول. زه هم وتلی د څه کار په غرض وم روان د خپل منزل په لوري، چې ناګهانه په ځای ودرېدمه، د چا زبېرګي زما تر غوږه رالل. ما چې په شا ورپسې وکتل نو په یو سپین ږیري مې نظر پرېوته، په ټیټه ملا یې یو بوجۍ پرته وه. زه ورنږدې شوم، ورته ومې ویل دا بوجۍ راکړه، دا به زه یوسمه. ما ترې بوجۍ د اوږې واغېستله، بیا مې ترې غلی یو تپوس وکړه، ولې کاکا بچي دې نشته دی څه؟ چې زما خبره واورېدله، له ډېره سوخته یې په وچو شونډو یوه نرۍ غوندې مسکا خوره شوه. ویل یې شته دی خو په نشي صاحب دی. چې زما خبره واورېدله، له ډېره سوخته یې په وچو شونډو یوه نرۍ غوندې مسکا خوره شوه. ویل یې شته دی خو په نشي صاحب دی. ما ورته وی ولې معذوره دي څه؟ ویل یې نه معذوره نه دي بچې، خو که معذوره وې نو هم به ښه وه. ما ورته وی کاکا زه پوهه نه شوم، ما ته صفا خبره وکړه. وی بچیه زما 6 بچي دي، 3 لوریانې دي او 3 زامن دي. مشرې زوی رانه د ښځې لمسون داسې له سترګو پناه کړی دی چې لکه یعقوب نه چې یوسف ورکو. دویم په پردو اجرو کې شپې تېروي. دریم د پوډرو په نشه کې ډوب وي. خویندې یې پیغلې دي، په کور ناستې دي. مور یې ناروغه ده، په کټ پرته ده، زما د ملا هډوکي ټول خوږېږي. بچي یې داسې بدقسمته یو چې د خویندو څوک غوښتو له راشي، د ګاونډیانو نه پوښتنه وکړي زموږ په کور کې اوبه ښه مو نسکي. خلک وایي دا د لوپرانو کور دی، څوک وایي دا د پوډریانو کور دی. دې پیغورونو مې ملا ټیټه کړله، مور یې هم دې غمونو وخوړله. زه په خپل ژوند دومره ستومانه یمه، څو ځل مې نیت د خودکشۍ کړی دی، خو پیغلې لوڼو راته سوال کړی دی بابا چې ته دې مونږه چاته پرېږدې. په سپینه ږیره کې یې اوښکې داسې لکه وښو کې وي اوبه روانې، لکه مالوچ چې په اوبو لامده شي. هغه بوجۍ له ما نه واغېستله، بره یې خوله اسمان ته ونیوله. ویل یې خدایه څه ګناه مې کړې چې شته اولاد کې بې اولاده یمه، چې شته اولاد کې بې اولاده یمه. ډېر ښه. یو بل غزل هم راته ووایي، دا خو نظم و ډېر مزیدار و، غزل به هم بله ورو. مننه. لکه ګل چې د اغزو په منځ کې اوسي، لکه ګل چې د اغزو په منځ کې اوسي، زړه مې داسې د ګیلو په منځ کې اوسي. ډېر ښه. دا خو زه یم چې د غم په جال کې پروت یم، دا خو زه یم چې د غم په جال کې پروت یم. یار خو تل د خوشحالو په منځ کې اوسي. ډېر ښه. زړه مې وخوړ د یار غمونو داسې، زړه مې وخوړ د یار غمونو داسې، لکه بوټي د وینو په منځ کې اوسي. ډېر ښه. او زه د یار په څنګ کې داسې یم خوشحاله، زه د یار په څنګ کې داسې یم خوشحاله، لکه کب چې د اوبو په منځ کې اوسي. او زما یار په دې مالت کې داسې ښکاري، زما یار په دې مالت کې داسې ښکاري، لکه ستوري د تیارو په منځ کې اوسي. د عاجز
چې په سلګو جړېږي خپل ترې لاړل د پردو په منځ کې اوسي. ډېر ښه. عاجز صاحب یو څو شعرونه راته نور هم ووایئ او بیا په دغه څو شعرونو باندې خپل پیغام زمونږ ولس له ورکوئ نو بس بیا به کې خیر خپل دغه سامان راغونډو. ټیک دی انشاءالله. ولې نو څو شعرونه نور داسې دي چې د پښتنې مینې اظهار ته مې زړه چرته کېږي. د پښتنې مینې اظهار ته مې زړه چرته کېږي. تمه مې خوښه ده تلوار ته مې زړه چرته کېږي. ډېر ښه. هغه په کاڼو د ولاړه ما په کاڼو ولي. هغه په کاڼو د ولاړه ما په کاڼو ولي. ما سره ګل دی خو ګزار ته مې زړه چرته کېږي. دا شعر به ووایه. مننه. هغه په کاڼو د ولاړه ما په کاڼو ولي. ما سره ګل دی خو ګزار ته مې زړه چرته کېږي. بچیه تا چې رانه څه غوښتې دي یاد دي راته. بچیه تا چې رانه څه غوښتې دي یاد دي راته خو مزدوري نشته بازار ته مې زړه چرته کېږي. مننه. او د ارمانونو سره ناست یم اوزګار ښه یمه. د ارمانونو سره ناست یم اوزګار ښه یمه. د امیدونو کاروبار ته مې زړه چرته کېږي. مننه. او نظر د سترګو مې کم شوی راته هېڅ نه ښکاري. نظر د سترګو مې کم شوی راته هېڅ نه ښکاري. عجیزه اوس د چا دیدار ته مې زړه چرته کېږي. ډېر ښه. عاجز صاحب څه پیغام لرئ زموږ ولس ته؟ نو ولس دپاره خو ملګري لګیا دي پیغامونه ورکوي خو دویم چې عمل پرې وشي. دا کوم ملګري چې پښتو ژبې خدمت کوي دا منډې تړلې وښیي نن سبا دوی پسې خبرې شروع دي. نو زه وایم که دې خبرې مخنیوي وشي نو ښه به یې که د یو سړي سپورټ نشي کولی ملاتړ یې نشي جوړېدی نو د هغه خپې وهل نه دي پکار. نو دغه زما پیغام دی دې ملګرو ته کوم ملګري چې داسې کار کوي نو نه دی پکار داسې کار څوک چې د پښتو ژبې خدمت کوي او دا نور خلک ولا خپو ته پړي اچوي او شاته یې راکاږي. نو که د دوی ملاتړ نشي جوړېدی یا یې ولا شابسې نشي ورکولی نو زه یم چې دوی پسې خبرې نه کوي دا په ملګرو باندې ډېره بدې لګي. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه جي. ډېره مهرباني. قدرمنو دا موږ سره زیت الرحمن نجز د شب قدر د کتوزو د سیمې ډېر ښه غزلې ویلې ډېر ښه نظم یې هم وویلو پیغام یې هم ډېر د ستاینې وړو. دا زموږ ملګری زیت الرحمن نجز زموږ خورایې چې دا وخت میلمه دی د دوبۍ نه راغلی دی احمد او زموږ کیمرامین خو دې وخت کې سالار صاحب دی سید سالار صاحب هغه هم موږ سره په دعاګانو کې یاد ساتئ. غازي نادان له ورکې اجازت د خدای په امان.